سریلانکا څخه د افغان لوبډلې ګټل او غبرګونونه. جنرال موبین د کرکټ مخالفینو ته ویلي له ګرمو بسترو فلسطین نه ګټل کیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوال جام په لړ کې افغانستان له سریلانکا څخه هم لوبه په لوی توپیر وګټله چې د هندي او پاکستاني لوبغاړو ترڅنګ ګڼ شمېر نړیوالو او دننه هیواد کې په ځانګړې توګه طالب پالانو غبرګونونه ښودلي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. جنرال موبین د کرکټ یو شمېر مخالفینو ته لیکلي له ګرمو بړستنو څخه آنلاین مجاهدینو یو څه ګرم توغندي شاټ کړي کنه کار خراب دی. د هوا په څپو د اقصا د دفاع دایانو اقصی د کرکټ لوبې په ترک نه ازادیږي. دا لنډمهاله خوشحالي په ملت پیرزو کړئ مې ورڅخه اخلئ. ارګ په خبر پاڼه کې لیکلي د افغان لوبډلې دغه پرله پسې درېیمه بریا د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. سپورټ د یووالي او په نړیوال دریځ د افغانانو د وړتیا ښودلو غوره وسیله ده او افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې د افغانستان غوره تصویر په نړیوال دریځ نندارې ته وړاندې کړی دی. هیله من یم چې افغان لوبغاړي په راتلونکي سیالیو کې هم وځلیږي او د افغانستان لپاره ویاړونه ترلاسه کړي. یو ځل بیا ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. حمدالله محب لیکلي د نړیوال جام سیالیو کې د افغان اتلانو درېیمه بریا د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. افغان لوبډلې نننۍ بریا سره یو ځل بیا خپله ځواکمنتیا ثابته کړه. هیله من یم چې د نړیوال جام پاتې لوبو کې هم غوره ځلیدو سره افغانانو ته خوښي ور په برخه کړي. منظور پښتین لیکلي په دې سختو وختونو کې هم د افغانستان کرکټ ټیم خپلو ولسونو ته د خوشحالۍ ورکولو هڅې کوي. د کرکټ بریا د ټولو ته نیکمرغه وي. رحیم سکندر د پیغور په ډول لیکلي هغوی چې ډزې پلمه کولې وایه نن خو ډزې نشته او نه مو له پاکستانه ګټلې. یوه مبارکي خو ورکړئ. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.